او بل مو شپانه په دې بهانه لیوانو وغولول چې مونږ څو در سره ستا بره مخ خوندي وي له ځان نه ونیسه اشنا ستا به هر څه خوندي وي خو لیوانو لږه موده پس خپله واده ماته کړه ترېنه په ډېر ظلم وحشت یې دا رمه ماته کړه د هر څه نه مخکې درته د ستر مجاهد د خوبانو د شاهنشاه د مدینې د جانان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تحفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مخکې کاروان صاحب وایي دا چې بیا راوتی وچې ته نهنګ دی دا چې بیا راوتی وچې ته نهنګ دی ښایي میلی سپېره د کور یړنګ دی دا چې بیا راوتی وچې ته نهنګ دی ښایي میلی سپېره د کور یړنګ دی چې په برج یې بله خښته نه ځایږي چې په برج یې بله خښته نه ځایږي شهادت مې تر اسمانه پورې دنګ دی او د افغان د نظر بازه زړه ترې اوسه د افغان د نظر بازه زړه ترې اوسه در په غاړه د شن سترګو سره جنګ دی د کاروان غزل به څه تلې نقا ده د جانان په کول یو موټی لونګ دی یو نظم دی مفتون صاحب وای ما مې زما وجود تور کړی دی پردو نه دی ما مې زما وجود تور کړی دی پردو نه دی لکه چینار په خپله سوی یم لمبو نه دی د زلفو زخم دی په لاس د زولنو نه دی زما وجود ګل سوری کړی دی اغزو نه دی ته هم ګلونه لرې پام خو چې سوری دې نه کړي د خپلې خاورې نه د چا غوندې پردی دې نه کړي خزان خو هسې هم خزان وي که هغو وخوړو خو شته سپرلي کې د خزان سپېرو بادو وخوړو وادونو هم زموږ د نایي په لاس وینې کې ایښوې زموږ اخترونو هم زموږ سره وفا ونه کړه زموږ پر تانونه یې د وینو رنګ جامې واغوستې خو ګوره سپین مریمه حالاتو دی تور رنګ را کړی وروره د خپل بابا جان توره یم دوی زنګ را کړی زه هغه قام یمه چې خپل ورور په پردو وخوړم څه یې برودو په ور وسوم څه یې سپو وخوړم خو پام چې ته نشې اشنا د تیر سپرلي په شانې شیرینه وروره چې ته نشې د پردي په شانې او بل مو شپانه په دې بهانه لیوانو وغولول چې مونږ څو در سره ستا بره مخ خوندي وي له ځان نه ونیسه اشنا ستا به هر څه خوندي وي خو لیوانو لږه موده پس خپله واده ماته کړه ترېنه په ډېر ظلم وحشت یې دا رمه ماته کړه که بیا بېوسه شپانه ډېرې چیغې ووهلې مونږ یې د غم په ټال سواره کړو څه ترې جوړ نه شول خو تا ته هم لیوان ښه نه دي برخ پړانګان ورسره خو تا ته هم لیوان ښه نه دي برخ پړانګان ورسره ګډ دي د لباس باز یاران ورسره دا په رښتیا سره د سولې دښمنان ورسره پل چرخي د شهیدانو قاتلان ورسره له بل طرفه نړیوال ترورستان ورسره ها یرغلګر دي شام و مصر چې لوټې کړلو ها یرغلګر دي په برما کې چې اور بل کړی ها یرغلګر دي ها بغداد چې په وینو سور کړو ها یرغلګر دي چا چې موږ ته دلته جنګ راوړی فکر دې وي تش په نامه بشر دوستان دي دغه دا د بشر په وینو روږ دي انسانان دي دغه هسې نه یاره د شپانه لوبې په تا ونه کړي دا تورې شپې در سره کار د تیر سبا ونه کړي